سلام. نن بیا هم پر ټې خبرې کوو. لیکو ټک. ټک له دو کلمو جوړ دی. ټې کاپ. دا چې کله سره یو ځای کېږي څه ترې جوړېږي؟ ټک. ټې او کاپ ګډ سره لیکل کېږي. خو کله ټک نه ټیک جوړوو، ټیک کې څه شی راځي؟ ټې راځي، یې راځي، کاپ راځي. څنګه لیکل کېږي؟ د ټې او کاپ ترمنځ یې راځي، دا شی ټیک. ټک و چې منځ کې مو یې ورکړه، ټیک ترې جوړ شو. اوس که د یې په ځای واو ولیکو څه ترې جوړېږي؟ ټوک. ټې واو کاپ. ټوک یا ټوک. ټوک یو شي ټوټې کېدلو ته وایي او ټوک چې ده د کتاب یو جل ته وایي. دا شو ټوک. او که ټاک لیکو بیا د واو په ځای به څه لیکو؟ الف به لیکو. ټې الف کاپ. ټې او الف به ګډ لیکل کېږي او کاپ به یې څنګ ته راځي. څه شی ترې جوړ شو؟ ټاک ترې جوړ شو. خو که له ټاک نه ټاکل جوړوو، ټې الف کاپ لیکل کېږي، ورپسې څه راځي؟ لام راځي. دا شی د ټې الف کاپ لام. څه شی جوړ شو؟ ټاکل. ټې او الف لیکل کېږي، کاپ او لام څنګه کېږي؟ ګډ سره لیکل کېږي. یعنې د یو توري بدلولو یا زیاتولو سره موږ او تاسو له یوه لفظ بل لفظ یا ویوکی جوړولی سو. ټې کاپ و ټک ترې جوړ شو. ټې یې کاپ شو، ټیک ترې جوړ شو. خو د یې په ځای چې واو راغی، ټې واو کاپ شو، څه ترې جوړ شو؟ ټوک ترې جوړ شو. او د واو په ځای چې الف راغی، څه شی ترې جوړ شو؟ ټاک. او د کاپ نه وروسته چې لام اضافه شو، څه شی ترې جوړ شو؟ ټاکل. که له ټاکل نه ټکول جوړوو بیا څنګه کېږي؟ الف غورځي، کاپ واو لام راځي. ټې کاپ واو لام. څه شی جوړېږي؟ ټکول. ټې کاپ لیکل کېږي، واو ورسره ګډ راځي او لام یې څنګ ته راځي. څه شی جوړ سو؟ ټکول جوړ سو. دا نو د ټې برخه کې د کلمو د جوړولو موضوع وه. اوس به راځو یو سرلیک ټاکو. تاسو به هغه څه چې زه درته ولیکمه در سره لیکئ به یې، او یو ځل به یې نه لیکئ، څو ځلې به یې لیکئ، بیا به وروسته هڅه دا کوئ چې له یاد یې هم ولیکئ، او که چیرې مو ولیکل بیا یې انځور واخلئ او ما ته یې راواستوئ. دا به نو لا ډېره ښه خبره وي. ټپرۍ به انتخاب کړو. ټپرۍ چې ځینې خلک غرفه هم ورته وایي. ټپرۍ. ټې پې رې او نومواله یې. ټپرۍ. ماما ټپرۍ لري. هغه په ټپرۍ کې میوه پلوري. ماما ټپرۍ لري. هغه په ټپرۍ کې میوه پلوري. د ماما ټپرۍ د مارکیټ په بر سر کې ده. دا شو د نن ورځې عنوان یا درس. ټپرۍ. ټپرۍ له ټې پې رې او نوموالي یې جوړه ده. ټپرۍ خو مو وپېژندله چې نور خلک ورته غرفه هم وایي. ماما ټپرۍ لري. هغه
هی غین هی هغه په ټپرۍ کې میوه پلوري. پلوري معنی یعنی خرڅوي. د ماما ټپرۍ د مارکیټ په بر سر کې ده. دا ملګرو تاسو در سره لیکئ او څو ځلې لیکلو نه وروسته بیا په یاد لیکئ. اوس به څو کلمې ولیکو، تاسو به یې سره یو ځای کړئ. زه به د څو کلمو توري ولیکم، تاسو به یې سره یو ځای کوئ. ټې، واو، ټې، هې. ټې واو سره یو ځای کېږي او ټې هې سره یو ځای کېږي. څه شی ترې جوړیږي؟ ټوټه. ټې، یې، کاپ، لام، هې. ټې، یې، کاپ، لام، هې دا ټول سره یو ځای کېږي. څه شی ترې جوړیږي؟ ټیکله. ټیکله خو پیژنئ چې ځینې خلک یې ډوډۍ ته وایي. ټې، کاپ، نون، دال، هې. ټې، کاپ، نون، دال سره یو ځای کېږي او هې څنګ ته لیکل کېږي. څه ترې جوړیږي؟ ټکنده. ټکنده غرمه، یعنی هغه د غرمې سخت حالت یا اصلي حالت چې ډېره ګرمي و پکې. ټې، کاپ، واو، رې. ټې، کاپ، واو سره ګډ لیکل کېږي او رې د واو څنګ ته راځي. څه ترې جوړیږي؟ ټکور. ټکور چې یو چا درد او زخم دپاره کارول کېږي. ټې، ټې، رې. ټې، ټې، رې. ټې، ټې سره یو ځای کېږي او رې ورسره ګډه لیکل کېږي. څه ترې جوړیږي؟ ټټر. نو هیله ده چې دا به مو له ځان سره لیکلي وي. نو اوس به معلوموو چې تاسو خپل لیکل سم لیکلي او که نه. ټوټه وه، ټې واو ټې هې سره یو ځای کېده. څنګه کېږي؟ ټې واو ټې هې، ټوټه. ټیکله، ټې، یې، کاپ، لام، هې. ټیکله دا شی. ټکنده، ټې، کاپ، نون، دال، هې. ټکنده. ټکور، ټې، کاپ، واو، رې. څه شی سو؟ ټکور. او ټټر، ټې، ټې، رې. څنګه شو؟ ټټر ترې جوړ شو. بیا هم تېره غوښتنه، پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او ملګرو سره یې شریکه کړئ. پښتو لرننګ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب یا زنګوله کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریک